گلبدین حکمتیار پر ایران د اسرائیلو برید ناکام و. سلام وخت مو بخیر. د حزب اسلامی امیر گلبدین حکمتیار پر ایران د اسرائیلو برید ناکام بللی. ښاغلي حکمتیار ویلي تل ابیب له ډیرو لافو او دروغو وروسته پر ایران ناکام برید وکړ او وی نشو کړی خپل تللی حیثیت ترلاسه کړي. د حزب اسلامي مشر ویلي ایران د لویدیځ او امریکا له ملاتړ پرته د ځان دفاع هم نشي کولی. نوموړي لیکلي چې تل ابیب د جنون حد ته رسېدلی او په منځني ختیځ کې د بې ګناه د خلکو په وژلو خپلو جنایتونو ته دوام ورکوي. د افغانستان دغه جهادي مشر پر اسرائیلو ایران برید بریالی بللی او لیکلي چې د ناټو د دریو هیوادونو د ملاتړ سره سره بیا هم ایران خپل اهداف ته رسېدلی. دوستانو دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر.